کله چې دې ماشوم د غوښې په ځای هډوکي ولیده نو چې کومه خبره یې وکړه هغې اورېدلو سره به د زړه ټوټه ټوټه شي او اخر کې یو داسې راز ښکاره شو چې هېڅوک یې تصور هم نشي کولی. دا ویډیو صرف کیسه نه ده، دا هغه حقیقت دی چې د اختر په ورځ زرګونه غریبانان خاموشه جاړي. د پخوا زمانې کیسه ده. د پښتونخوا په یو وړوکي کلي کې یو دوه وروڼه اوسېدل چې مشر ورور اکبر ډېر غریب و او ډېره سخته به یې تېروله او کشر ورور اصغر یو دولتمن او د کلي مالداره سړی و. د دوی دواړو کورونه دیوال په دیوال و. پاپا د عادل او سارا د اختر کپړې او بوټان څومره ښکلي دي. موږ له هند دفتر دپاره همداسې ښکلي کپړې او بوټان راوړه که نه. زاهد د خپل پلار شلیدلې کمیس د خپلو وړو ګوتو په منځ کې کلک نیولی و او دا خبرې یې کولې. د هغه په معصومو سترګو کې د ارمان لمدې بلې وې. هماغه شېبه د هغه وړه خور ګوډۍ خپل پلار ته په جړوني اواز وویل: او کنه پاپا زما ملګرو هم نوي کپړې اغوستې دي. زه خو په اختر کې دا زړې کپړې نه اچوم، بیا به راپسې ټول خاندي. د ماشومانو دغه معصومه خو ډېره درنه غوښتنه د اکبر په زړه د تورې بار شو. د هغه په جیب کې یو روپۍ هم نه وه او اختر په سر ولاړو. هغه د اوښکو ډکو سترګو سره خپلې ښځې خدیجې ته وکتل. د چا چې د مخ زیړوالی او وچې شونډې د هغوی د غربت نښه وه. اکبر خپل ماشومان خپل کمزوري سینې ته رانږدې کړل. زما ګرانو بچو، زه به سبا سخر بازار ته لاړ شم او تاسو نه به د ټولو نه ښه ښکلې کفرې او چپلې راوړم. ستاسو پاپا به تاسو هېڅکله نه خفه کوي. ټوله شپه اکبر په بیټ کې اړخونه بدلول. د هغه زړه په خپلې بېوسۍ د وینو اوښکې تویولې. حال دا چې د دیوال هوشه د هغه د خپل لور اصغر د بنګلې نه د خنداګانو اوازونه راتلل. سحر وختي اکبر د کلي یو معروف او دولتمند دوکاندار رحمان علي له د فرض غوښتلو دپاره ورغی. صیبه د خدای دپاره زما مدد وکړه. د ماشومانو د اختر دپاره یو دوه سوټونه قرض راکړه. په راتلونکو درې مزدورو کې پې درته پوره کړم. زما بچیان د کبو په امید ناست دي. اکبر د رحمان علي مخې ته لاسونه ونیول او په ډېره عاجزۍ یې سوال وکړ. رحمان علي چې د عیش او عشرت په نشه کې ډوب و، هغه ته یې په سپک نظر وکتل او د ټولو خلکو مخې ته په وینا شو: زه ورک شه د دې ځایه. زړی به هر وخت سوال ته راځي، خپله ګټه نشئ کولی او د ماشومانو نخرې پوره کوئ. اختر مناول ستاسو ته بس خبره نه ده. زه ویجېږه. د دوکاندار دغه د زخمو ډکې او سپکوونکې خبرې د اکبر غوږونو ته لکه د ویلې شوې شیشې ورننوتې. هغه د هغه ځای نه مات، سپک او ذلیل روان شو. هغه د دوو دریو نورو رشته دارو دروازې وټپولې، خو هر ځای کې ورته صرف طنز، ملامتیا او سپکاوی میلو شو. خلکو د هغه غربت یو تماشه ګرځولې وه. ماښام شو او اکبر په تش لاس، درنو قدمونو او مات غرور سره خپل کور ته روان و. د هغه په ذهن کې د رحمان علي خبرې، د خلکو سپکاوی او د ماشومانو معصومې غوښتنې د یو خطرناک طوفان په شان ګرځېدې. کله چې هغه د خپل زوړ او مات کور دروازې ته ورسېد، زاهد او ګوډۍ منډې کړې. پاپا ته رالی زموږ کپړې چېرته دي؟ راویې ښیه که نه؟ زاهد په شوق د اکبر تش لاسونه لټول. اکبر په درد خپلې ښځې خدیجې ته وکتل او په ډېر کړېدلې اواز یې وویل: خدیجې زه مات شوم. زه یو ښه پلار جوړ نه شوم. خلک راته وایي چې زموږ د وس خبره نه ده اختر مناول. زما په سینه خو ډېر سخت درد دی. خدیجې ما معاف کړه. دا یې وویل. خپله سینه یې په دواړو لاسونو کلکه ونیوله. ساه یې بنده شوه او د یوې ژورې آه سره په ځمکه وغورځېده. خدیجې او ماشومان بچي وو هغه ته ور منډه کړل. خدیجې د هغه سر په خپله غېږ کې کېښوده او د لیونۍ په شان یې د هغه مخ ټپو. اکبره سترګې کوله وکړه. اکبره څه در باندې وشو؟ د خدای دپاره ما یوازې مه پرېږده. خدیجې په زوره زوره ژړل او اسمان ته یې کتل. وړوکي زاهد د خپل پلار بې ساه لاس کولولو او ژړل یې. پاپا موږ ته کفرې نه دي پکار. د خدای دپاره راپاسه. موږ به زړې کفرې هم واغوندو. پلار اختر مروله صرف ته راپاسه. خو اوس ډېر ناوخته شوي و. غربت، د خپلو خلکو بېخسي او سخت ذهني تنو د اکبر زړه د تل دپاره ودرو. هغه ته یو خطرناک هارټ اټیک راغلی و. ټول کور د قیامت منظر ګرځېدلی و او د یتیمو ماشومانو چیغې د دیوال هوشه د اصغر تر محله رسېدې، چېرته چې د اختر ګانې لګېدلې وې.
بله ورځ اکبر د خاورو لاندې وسپارلی شو. اصغر د هغه جنازې ته راغی، خو د هغه په مخ د افسوس او غم هیڅ نښه نه وه. هغه صرف رسم پوره کو. بالاخره د اختر ورځ راغله. ټوله علاقه د خوشحالۍ او د عطرو په خوشبویه ډوبه وه. د اصغر د کور مخې ته یو ډېر لوی سپین او قیمتي غوایي د قربانۍ دپاره راوستلی شو. خلکو د اصغر د دولتمندۍ خبرې پولې د تکبیر اوازونه پورته شو او په ټول کلي کې قربانۍ وشوې. بل طرف ته یتیم زاهد او ګوډۍ همغه سړي څو ځایه شلېدلې کفړې او مات او شلېدلې چپلې اغوستې وې. هغوی په خپل وران انګړ کې ولاړو او د خپل تره د محل د اوسپنې ګېټ په سوري کې یې دا هر څه کتل. خدیجې خپلې اوښکې په لوپټه پاکې کړې، خپل د زړه ټوټې یې ځان ته رانږدې کړې او په رپېدلې اواز یې وویل: زما بچو لاړ شئ خپل تره کره، هغه به درته د قربانۍ غوښه درکړي. نن اختر دی، په کور کې د پخلي دپاره یو دانه هم نشته، خو د خپل تره مخې ته مه جاړئ. دواړه یتیمانان ماشومان په یریدلو قدمونو د تره د لوی بنګلې ځنېدونکي ګېټ باندې ننوتل. اصغر د خپلو نوکرانو سره یو ځای د غوښې لوی لوی او ښکلې قطرې په فریزر کې اچولې چې په میاشتو میاشتو یې ښه په عیش وخوري. کله چې یې په شنېدلو کپړو کې خپل معصوم یتیمانان ویرونه ولیدل نو په تندي یې د غوسې کرښې راښکاره شوې. ولې دلته د سوالګرو په شان ولاړې؟ ویښ دې ځایه میلمانه راځي، ستاسو ته وچې زما کور بدرنګه ښکاري. د اختر په ورځ هم سوال ته راغلې؟ اصغر د بېرحمۍ د ټولو اوچته درجه وښوده او هغوی یې په زور وشړل. همغه وخت د اصغر زوی عدل خپله برنډه کې بوډان پاکول او په سپکه لهجه یې وویل: ابو دا بخار وباسئ، د دوی د کپړو نه بد بوی راځي، زموږ صوفې بس پاکي. زاهد وګوره د شرم، یرې او سپکاوي احساس نه اوبه شو. د هغوی واړه سن نه ښکته شو او د سترګو نه یې غټې غټې اوښکې د تره په ځلېدونکي فرش تویېدې. زاهد په جړوني انداز د خپلې خور لاس ونیوه. خدای راځه چې د دې ځایه لاړ شو. بابا به رښتیا ویل، په دې دنیا کې زموږ څوک نشته، موږ به بیا هېڅکله دلته رانشو. او دواړه ماشومان په ژړا د تره د بنګلې نه ووتل، خو د لوږې د وجې یې رګونه تابېدل او د مور زیړ مخ یې مخې ته ولاړه. هغوی زړه کلک کړ او د کلي نورو کورونو ته لاړل، چېرته چې خلکو لوی لوی دیګونه پخول. هغوی به چې کومه دروازه ټکوله او خلکو به د هغوی زړې کپړې ولیدې، مخ به یې باړو او دروازه به یې بنده کړه. اخر یوې مالدارې ښځې د زاهد په وړې لمن کې د غوښې یو ټوټه واچوله. د زاهد په سترګو کې د امید رڼا وځلېده، خو کله چې یې لمن ته وکتل نو د هغه معصوم زړه ټوټې ټوټې شو. هغه صرف یو سپین هډوکی و چې د غوښې یو ذره هم ورپسې نه وه. زاهد هډوکي ته وکتل، بیا یې د هغې ښځې بېرحم مخ ته وکتل او په ژړا یې وویل: آیا موږ انسانان نه یو؟ آیا موږ سپیو چې تاسو موږ ته دا هډوکي راکړ؟ موږ ته ستاسو دا غوښه نه ده پکار. زاهد هغه هډوکي په ځمکه وغورځو او بوډۍ یې سینې ته رانږدې کړه او په زوره زوره یې وژړل. دواړه ماشومان تش لاس وږي او تږي خپل وران کور ته روان شو. د اختر هغه ماښام د دغو یتیمو ماشومانو دپاره د دوزخ حکم نه و. چېرته چې په ټوله علاقه کې د قورمې، بریانۍ او کباب په خوشبويي خورې وې، هلته د دغو یتیمو ماشومانو په کور کې د چولې په ایرو کې یوه ذره هم نه وه. خدیجې چې خپل ماشومان تش لاس او په ژړا ولیدل نو زړه یې ټوټې ټوټې شو. هغې خپل دواړه ماشومان ځان ته رانږدې کړل، په سرونو یې ښکل کړل. زما صبرناکو بچو، اوس وده شئ. کله چې وده شئ نو لږه به درته نه محسوسېږي. الله زموږ بېوسي ګوري، هغه به خامخا موږ ته انصاف راکوي. زاهد او بوډۍ د خپلې مور په غېږ کې سرونه کېښودل او د لوږې په حالت کې په سلګو سلګو وده شو. د دیوال بل طرف ته د هغوی خپل تره د خوندورو کبابو او د اختر د خوشحالو نه خوند اخیسته. زاهد او بوډۍ لا د خپلې مور په غېږ کې سلګۍ اخیستې چې اچانک په دروازه یو زورور ټک ټک وشو. خدیجې په یریدلو او رپېدلو لاسونو دروازه کولاو کړه، نو مخې ته یې د کلي د ټولو مالدار، نیک او مهربانه سوداګر حاجي صاحب ولاړ و. د هغه په دواړو لاسونو کې لوی بیګونه او ډرایور یې هم شاته ولاړ او سامان یې نیولی و. کله چې حاجي صاحب د کور دننه حالت ولیده، چېرته چې دوه معصوم ماشومانان د لوږې د وجې نیم بېهوشه پراته وو، نو د هغه د سترګو اوښکې روانې شوې. حاجي صاحب مخکې راوی
د زاهد او بوډۍ په سر یې لاس کېښوده او په ډېره نرمه او مهربانه لهجه یې وویل: زما ګرانو بچو جلا مه کوئ، ستاسو پلار خو د دنیا نه تللی دی، خو خدای زه ستاسو مدد ته رالېږلی. زه ګناهګار یم چې ستاسو د حال نه مخکې خبر نه شوم. هغه سمدستي خپل ډرایور ته اشاره وکړه چې د قربانۍ د ټولو ښه، تازه او ښه ډېره غوښه کچن کې کېده. همدارنګه حاجي صاحب بېګونه کولو کړل. د زاهد او بوډۍ دپاره یې ډېرې ښکلې ریشمي کپړې او ځلېدونکي برانډډ بوټان راوویستل چې د ماشومانو ملاوي مخونه د خوشحالۍ نه وځلېدل. حاجي صاحب د خدیجې په لاس کې د پیسو یوه ډکه لفافه کېښوده. اورې دا ستا حق دی، هېڅ احسان نه دی. د نن نه د دغو یتیمو ماشومانو د تعلیم، کپړو، خوړه او د ژوند د ټولو ضرورتونو ذمهواري زما ده. تر څو چې زه ژوندی یم، دا ماشومان به هېڅکله ځان یتیمانه او بېوسه محسوس نه کړي. زاهد او بوډۍ د اختر هغه ښکلې کپړې او بوټان واغوستل او په خوشحالۍ یې غوښه وخوړه. خو د دیوال بل طرف ته بې رحمه تره عسکر د خپلې بنګلې نه دا هر څه کتل او د شرم او پښیمانۍ اوښکې یې پرېولې، ځکه چې یو تره د خپلو یتیمانانو وریړو ته د هغوی حق نه ورسولې. دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي: د قربانۍ مقصد صرف د څاروي وینه تیون نه دی، بلکې د خپل دننه تکبر، خودغرضي او بېرحمۍ ذبح کول دي. کوم څوک چې خپل یتیم او غریب خپلوان وږي او بې کپړو پرېږدي او د نکرو روپو قرباني وکړي، د هغه قرباني د خدای دپاره نه، بلکې صرف د خلکو د ښودنې دپاره وي. د اختر اصلي مفهوم د غریبانو اوښکې پاکول او د هغوی زړونه خوشحالول دي.